ډی سم مثلا اول تاسو یو ډیټابیس جوړ کړئ ورکړئ لکه نیم ده جاب ده سالري ده مثلا یو ډیټابیس ته نوم ورکوم ټول به انتخاب کې دي به یو نوم ورکړئ ډي بي څه نوم ورکړلو ډي بي ایډیټر نوم ستاسو ورکوي یوازې د اسانتیا په خاطر باندې صحیح ده دلته نو کمپاریز مثال نیم جاب او بل شی ده سره دې دواړه خانو دواړه انتخابونه دوه دلته یو بل نوم ورکوم مثلا اس ای نوم ورکړل صحیح ده لاندې بیا لیکم پر مثال name بل شی ده جاب او بل سالري اوس وایم چې کله ته ولي کمپر مثال مساوي ډي سم یعنی ټول جمع کړه ډي سم څه مطلب ټول جمع کړه صحیح ده اول چې غواړي لاندې ډیټابیس دلته ورکړه ډي بي دا ټول ډیټابیس مې انتخاب کړل صحیح ده کاما کوم فیلډ باندې سرچ کوي په نیم باندې کاما کوم ځای نه سرچ کوم کرایټیریا ځان سي اس ای یعنی د دې ځکه کوم نوم چې کوم هغه راوړو قوس بند کړئ صحیح به انټر کړئ اوس ګوران د ټول ډیټابیس پیسې د څومره دي 1,30,000 د ټول ډیټابیس پیسې صحیح ده کته څو کوی مثلا یوازې د عمر څو پیسې د عمر ته ولیکئ د تاسو یوازې د عمر دومره پیسې دي صحیح ده یا د توای مثلا د استادانو څومره کوي د چر ته ولیکئ دا د استادانو څومره کوي د انجنیرانو څومره کوي د انجنیر دا وګورئ د اډمن څومره کوي دا هغه څوک چې مثلا تنخواه 5000 د یو څوک په کې لا سره انده باندې دوه نه پاره دي صحیح ده یا ته تاسو ډي ګټ مات ټول شو کې دا ته تل کله چې مساوي ډي ګټ ان ډیټابیس نه ګټ را واخلا کوم ډیټابیس نه ډي بي د ډیټابیس دا تاسو خپل انتخاب ولای شئ چې خو سمانو ورکړی دی صحیح ځکه سانتیا په خاطر باندې نوم ورکاو کاما سرچ څه باندې کوي یو فیلډ انتخاب کې سری وي مثلا په نیم باندې کاما کوم ځای نه سرچ کوي اس کې نه د پاس خانه نه کې کوي دا وګورئ وسان کته څه کوی مثلا احمد ده دته یا عمر ته ولیکئ دا وګورئ عمر ټیچر دا دومره تنخواه ده صحیح ده یا مثلا دته ولیکئ چې علي دا وګورئ تاسو علي ټیچر دا دومره تنخواه ده صحیح ده جان مثلا دا ده عمر چې د سټوډنټ شي هغه څوک چې تنخواه پر مثال 3000 ده هغه څوک ده 3000 ځکه نه تاسو څه کې کېدای شي 2000 تنخواه لري دا وګورئ 2000 تنخواه دا هغه څوک ده سفید اډمن دا 2000 تنخواه دا چې پرسه ډي ګټ کومرستا بس د ډي کاونټ دا مثلا ټول شمیرې ټول ډیټابیس کې مثلا څونه پاتې مساوي ډي کاونټ قوس خلاص کا چانه شمیرې ډي بي نه کاما صحیح ده البته ورکه فیلډ مثلا نیم کاما کوم ځنه یو کوي سرچ کې اس ای نه د دې خانه نه اوس ګورم څونه پاتې ټول ورلس کته څو کوی سپرجن سم ټیچر څونه پاتې دي 15 اډمن څونه پاتې دي 15 انجنیر څونه پاتې دي څلور مثلا کله ته ورکړم چې هغه نفر تنخواه ضرور درته څونه پاتې دي هغه نفر تنخواه 15000 د دوه نفر هغه تنخواه مثلا 3000 د څونه پاتې دي 15 نه پاتې کوشش سمې یا په مثال تاسو د راځي دا وګوره دا کله چې ډي کاونټ په یوازې تنخواه راته وشمیرل نمونه خو نه شمیرل یا توازن نمونه دیم شمیرل جا بارس بیا ورته ډي کاونټ ای مطلب آل ډي بي نه د ډیټابیس نه کامای کوم ځای سرچ کوي په نیم باندې اس ای نه کې کا ټول څونه پر دي فایده وسې جاب ارسل د اکاونټ پر بیا موږ خبره ده ګوره استادان څونه پر دي دومره انجنیران څونه پر دي مثلا دومره او اډمن څونه پر دي دومره بل ټول ډیټابیس کې ټول لوړه تنخواه غواړي مثلا ډي میکسیمم قوس خلاص چانه غواړي د ډیټابیس نه کاما فیلډ ورته کوم فیلډ باندې سرچ کوي په نیم باندې کاما دي کوم ځای نه کوي اس ای نه انټر کې دا وګورم ټول ډیټابیس کې ټول لوړه تنخواه څو ده شپږ 50000 کچې ته مثلا د ځای د استادانو کې لوړه تنخواه څو ده 50000 د اډمن لوړه تنخواه څو ده شپږ 50000 او مثلا د انجنیرانو لوړه تنخواه څو ده
15,000 پوه نه شو کې د اډمین څومره ده دا وګور شپږ 15,000 مشکل هم نشته کې په ټول ډیټابیس کې کوچنۍ تنخواه څو ده مساوي د مینیمم کاوس کلاس چا نه اخلي ډیټابیس نه کاما کومې خانې نه سرچ کړئ د نیم نه بیا کاما ورکړه کوم ځای کې سرچ کړئ د اس ای نه انټر یې کړه دا وګورئ ټول نه کوچنۍ تنخواه څومره ده 2,000 که زما د استادانو ټول نه کوچنۍ تنخواه څو ده 3,000 او د انجینرانو 3,000 او د اډمین د کوچنۍ تنخواه څو ده 2,000 او ست یو باسي ټول ډیټابیس مساوي د دلته ډایرکټ هم لیکلای شي ډي ایوریج او ست واسه چانه ډي بي نه کاما کوم په باندې واسه سالري بیا کاما کوم کرایټریا نه واسه اس ای نه دا وګورئ ټول مطلب او ست چي ده دا ده صحیح ده کته واسه واجب استادانو او ست واسه ما ټیچر دا ګورئ استادانو او ست واجب انجینرانو د انجینرانو ده د اډمین او ست د اډمین شو مشکل خلاص دي ها بل تاسو کولای شئ مثلا کوم ډی پروډکټ مثلا تاسو ضربوي ځکه چې مساوي ډی پروډکټ د ټول ډیټابیس تنخواه سره ضربوما کوم هغه نه ډیټابیس نه کاما بیا راشم ته کوم پیل نه مثلا دې پیل نه کاما کوم ځای نه وباسي اس ای نه انټر کړه وردا ټول ډیټابیس مطلب ضرب حاصل ده تاسو کوی سی وای د استادانو ضرب حاصل دومره ده انجینرانو ضرب حاصل دومره ده د اډمین دومره ده د تنخواه لوړ دي ځکه دا حاصل لوړ راځي بل تاسو کولای شئ مطلب ایوریج کاونټ دا شان خلاص ولا د دې نه وروسته د ته سم اف کاونټ اف ویل کیږي سم اف مطلب جمع کوي په شرط سره ګورم متعدد تعدادونه ډایرکټ شمیرل په دا به شمیرل کوي په شرط سره مثلا کزم دغه چارت ولا رمدا په دې ځای کې زور ته مې دلته وګوره ټوټل انډرسکور ټیچر ټوټل څومره استادان در سره ټوټل انډرسکور ټیچر څومره تنخواه دي استادانو ټوټل انډرسکور دلته ټوټل انډرسکور انجینر ورکو چې مثلا ټوټل انجینرانو څومره ده او ټوټل ټیچر څومره استادان دي ټول او ټوټل انجینر څو انجینران دي سره ټول دا یو خپل ځان ته تشمیري ګوره وس زه راځم په اول ټوټل ټیچر څومره تنخواه ده لیکل چې مساوي سم اف جمع کا کچیرته سم اف څه مطلب جمع کا کچیره رینج او غوړ رینج دا معنی کومه ساحه ځوانس کچیرته جاب لاندې ساحه کما دا کرایټریا ده کنه دا کدا ډبل کوټیشن مساوي سي د چا سره ټیچر سره بیا کامن کومې خانې د جمع کې سم رینج سم رینج څه مطلب کومې خانې د جمع کې ځان د تنخواه د جمع کې دا ټول انتخاب کو بیا کوم باندې انټر کې دا وګورئ د دې خوش کنه اساس کوي دا راځم ګورم مساوي بل څه ده سم اف جمع کا کچیرتا دا خو څه کومه جمع کوم مساوي سم اف جمع کا کچیرتا تر دې لاندې دا خانه صحیح ده کاما د روټیشن د چا سره مساوي سي انجینر کاما کومه خانه د جمع کې سم رینج ځان د تنخواه لاندې د خانه د جمع کې انټر کې دا وګورئ بیا تاسو استادان مساوي کاونټ اف وشمیره کچیرتا تر دې لاندې خانه کاما د روټیشن د چا سره مساوي سي ټیچر سره کاوس باندې وګورئ یا انجینر مساوي کاونټ اف وشمیره کچیرتا تر دې لاندې خانه کاما د روټیشن د چا سره مساوي سي انجینر وسی ګوره یا څونه پر استادان را سره انځه کزه د نور استادان کوم مثلا د ټیچر څونه پر اسوال تنخواه څه ته وختله کزه دا یو انجینر کوم مثلا دا ګور ډایرکټ ټیچر نه راکړ کټ سوچا ته جمع سو څونه پر انجینران سوال انځه څونه پر استادان سوال نه پر تنخواه دې نه راکمه سوچا ته جمع سوال دې ته جمع سوال وایي دا کوم مثلا تاسو ټول انجینران دی دا ګوره ټیچر چه سو تنخواه 0% کاونټینګ 0% څوار کس نفر انجینران دی دومره تنخواه ده کزه دا یو مثلا ټیچر کما دا ګوره ډایرکټ یو درې زره په دتر علی یو نفر سو کبل ټیچر ته دا ګوره د نور سرویس در په ډال 3 سرویس در اڅونه پر اشور نو بیا په لوټ بیا د سمو کاونټ کوی صحیح ده راوند مې ورته ته ویلو اشاره لمن د راوند اپ او راوند ډاون ده راوند اپ دي ټول کیږي مثلا کچته زدا غو کم اشاریه څومره مثلا دا تاسو وایي پر مثال راوند اپ سیده اشاره من منځله فاصله ده یو بل عدد جمع کوي مثلا دا کما څو خانه اشاره دي سره راشي ځوان 0 هیڅ نه سره راځي دا ور پاس څو عدد درسره شو کنه وو دته څو شو سره دا راوند اپ کوي یو جمع کوي راوند ډاون به خپل حالت پرې دی راوند ډاون کاوس کلاس کا
نمبر ورته انتخاب کړه کاما څو خانې اشاره غواړم مثلا صفر دا به بیرته خپل حالت باندې عادت راوړي که چېرته دا مطلب کم و بیا یې کموي ترې بل څه در سره موږ سره کانورټ تر ټولو مهم اپشن کانورټ چینج کولو ته ویل کېږي مثلا تاسو دلته ورته لیکئ چې مساوي کانورټ چینج کا څه شی واړوه مثلا 2 کاما 2 چې دلته څومره واحدات ټول شته کې مثلا ګرام ده سلګ ده متر ده کوم واحدات تاسو غواړئ دلته شته کې لکه فرض مثال دلته راځم زه یم چې 2 متره وینئ د متر لپاره موږ څه استعمالوو ام وینئ ډبل کوټیشن چې باندې ډبل کوټیشن ام ډبل کوټیشن متر کاما څه شته اړوي دلته د متر واحدات راځي مثلا انچ ته اړوم صحیح ده انچ څه باندې لیکل کېږي آی ان قوس بند کې به انټر کې دا وګورم 2 متر دا 28.2 انچ کېږي صحیح بیا ګوریا مساوي کانورټ قوس خلاص او چې واړې نمبر مثلا 1 ساعت کاما څه شاید مثلا 1 ساعت ز اړوم او د وینې اچ ار باندې شروع کېږي څه باندې اچ ار کاما څه تاړوي دا ورانده تر تاسو مثلا منټ تاړوي څه تاړوي منټ تاړوم منټ څه شتول کېږي ام ان باندې قوس بند هغه ډبل کوټیشن دا قوس بند انټر کې دا ورې څو منټه کېږي شپږ منټه نشو کوی شرمانه وکړي ها بل څه درته کانورټ باندې پوښوي کانکټینټ تړلو ته ویل کېږي ځای کولو ته ویل کېږي مثلا تاسو ته لیکلي وي نیم او دلته مو لیکلي وي لاست نیم دې ځای کې په مثال لیکلي وي فول نیم یعنی مکمل نوم دی نه فرق او دلته مې څه لیکلو فول نیم زه درته وایم چې مساوي کانکټینټ قوس خلاص دا ټیکسټ کاما د چا سره وتړه دې سره قوس بند کې به انټر کړئ وسیب دلته لیکي عمر دلته ولیکي مثلا خان تخلص چې د خان دا وګوره ډایرکټ چې راغلو عمر خان مثلا احمد جان دا وګوره احمد جان مقرر شو صحیح ده ساين بیا چې تو کېږي نشه ته ویل کېږي مثلا که چېرته یو عدد تاسو سره منفي یا جمع لکه فرض مثال دلته لیکل چې مساوي اس آی جی ان چې موږ لیکل ساين مثلا یو عدد تاسو ورکوي لکه دلته یو عدد لیکم دا مثبت ده اس آی جی ان که چېرته مثبت په مقابل کې به یو درکوي څو به درکوي یو دا وګوره ځکه مثبت عدد ده که دا زه منفي که مثلا داسې ما چې راغلو منفي یو او که صفر کې بیا به چې راځي صفر به راځي که مثبت وي بیا دا به فارمول کې وایي مطلب څه ډول یو عدد معلوموي صحیح ده اینډ او ته ویل کېږي یعنې مطلب اینډ اپریټر ده که چېرته ټول شرطونه صحیح وي جواب صحیح راکوي او که ټول شرطونه صحیح نه وي بیا جواب غلط مثلا زه لیکم چې مساوي اینډ قوس خلاص دېرش دي دا لوی دي د څونه دریو نه کاما بل څه دي مثلا دېرش لوی دي څونه د لسو نه کاما 400 دا لوی دي څونه مثلا د 40 نه دا ټول جوابونه صحیح دي کنده صحیح جواب یې ترو وي په فارمولو کې به اینډ اپریټر استعمالوي څه ډول استعمالېږي صحیح ده جواب که چېرته ټول صحیح وي ترو ده که په دغو کې یو غلط که مثلا زه ورته وایم 400 دي دا لوی دي د څونه فرض مثال دی 600 دا غلط شي که نه غلط ده ټول صحیح وي خو که یو کې غلط جواب یې څه ده فرض ار بیا دې تکس ټول مثلا غلط وي خو جواب یې غلطه که نه یو صحیح وي بس جواب صحیح درکوي زه اوس لیکل چې مثلا دا عدد مثلا لوی ده دا لوی ده د چا نه لوی ده د دغو نه مثلا صحیح ده کنده صحیح دا خو غلطه خبره ده یا زه وایم 400 دي دا مثلا ګریټر زیات دي څونه د 500 نه یا مثلا زیات دي 200 نه 200 نه کاما بیا وایم پر مثال 400 مثلا دا لوی دي څونه دومره نه خو دا یو یوازې دې صحیح دی جواب څه راکوي کله چې ټول غلط سي مثلا دې ځکه چې 400 لوی دي څونه 2200 څونه نو دا غلط څور ټوله کله انټر کنده ور جواب یې چستو ته کومه صحیح ده دا لوی دي دینا او دا 400 لوی دي دینا 400 لوی دي دا کاما نه ده دا ته غلطي کړه دا اشاره مر کړی صحیح ده انټر کنده ور جواب یې څه شو ناٹ د یو جمله معکوسه کوي مثلا تاسو ته ولیکئ چې مساوي ناٹ کا وسلاس 300 لوی دي څونه دي دیر شونه دا جواب ترو ده که فالس ده اپر ناٹ مثلا موږ داسې وایو چې 300 نه دي لوی دي څونه نه دي څونه جواب یې څه ده فالس خیر دی چې په فارمولو کې لیکل کېږي سرچ پلټنه ته ویل کېږي تاسو مثلا دلته ولیکل افغانستان اوس تاسو یو حروف افغانستان کې سرچ کوئ سرچ قوس خلاص کوم حروف سرچ کوئ مثلا اچ صحیح ده اچ کاما ډبل کوټیشن نه لیکل اچ ډبل کوټیشن
کاما چیرته سرچ کوئ دلته ورکړه ویت انټکس چیرته سرچ کوئ مثلا په دې هغه کې کاما څوم حروف نه دي شروع شي د دویم حروف نه انټر یې کدا وګورم څوم حروف ده څلورم ده یعنی په هغه افغانستان کې هیڅ څوم حروف د څوم نمبر باندې پروت دی څلورم نمبر باندې یو بل شی چې پاینټ د پاینټ پیدا کولو ته کې ځم مثلا پاینټ کوس خلاص تقریبا فرق نشته چې غواړي مثلا ان غواړم کاما څه شی غواړي کوم هغه کې غواړي افغانستان کاما څوم حروف نه شروع شي دا اول نه انټر دا ور څوم حروف باندې پروت دی شپږم نمبر باندې دا سپیکس مې مخکې د ټول زده اشاره له منځویات مو ده مثلا پرون تقریبا کله مو ویل داسې لکه چې فیکسډ کوس خلاص دا انتخاب کې کوس بند کا اشاره ورکول کوله د اشاره ورکوي نه مثلا څو خانه اشاره دراسه دوا صحیح ده کاما دلته دوه خبرې کترو بیا کاما نور سره راځي او کچې ته فاز بیا کاما ور سره راځي مثلا دلته کوم سترو دا کاما اوس نور سره کچې د عادت زیات کما دا وسادت څنګه شولو زیات شولو دا ورته کاما نه در سره راغلی ویني کچې ته غواړې کاما در سره راشي دا ترو بیا به چې ورته ولیکي فالس انټر یې کدا وګوره کاما ور سره لوینه درې خانه ځان ته درې خانه بیا ځان ته درې بیا ځان ته طبقه بندور ته تاسو ته ټیکسټ باندې پرون ته ویلو پای هغه قیامت پر اساس کوي ثابت قیامت ګوره یو خو پای ده پای څه دی قیامت خو اشاره زیاته لري کته وایي ثابت قیامت پر اساس کوم څه فکسډ کوس خلاص بیا ټول کې سپای کوس خلاص کوس بند یو بل کوس بند کا د ثابت قیامت لري اشاره سوارلس از ایرر دام کړی شو دا غلطیانو ته کیږي تاسو وایي مثلا دلته کومه غلطی شوی وي لکه زه دلته لیکم چې هش ویډیو دا نشه یا بل مثال ورکو ګوره زه دلته ماده لیکم دلته حروف لیکم مساوي دا جمع ده دا وسه غلطی ده کنه ده تو وایي آیا دا غلطی ده او که اس چالي کړی ده از ایرر کوس خلاص کوم ټیکس ده کوس بند کا دا انټر کدا ور جواب شې سره تر ورځې کدا په حقیقت کې یو غلطی ده اس بلانک کار کې خانه خالی ته وایي کیږي مثلا تاسو دلته وایي هغه لیکلی لکه سیلر لیکم هغه د شری کمیشن په دې کې بیا ځکه ټوټل ځوانس کچیر د تنخواه خالی مطلب د عدد نه جمع کیږي صحیح ده لیکن مساوي اس بلانک اف کچیر تا کا خلاص اس بلانک څه شي خالی وي مثلا د سیلری یعنی کدا څنګه وي خالی وي کاما نه به څه شي څه درته ولیکي درته ولیکي مثلا انټر سیلری دا جمله راکاو کاما کچته به تنخواه ډاکو به څه شي سیلری د ورجمه سي چاته کمیشن تا کاوس بانک کې به انټر کوي وس چې لیکل دي انټر سیلری ګوره کله ته ولیکل دومره جمع دومره ډایرکټ جمع څنګه جمع کایو نه پرته تنخواه نه ورکړي به درته وایي انټر سیلری ته به چې ورکې تنخواه دای چا په واسطه باندې معلوم سي د تنخواه خالی ده دا د اس بلانک په واسطه باندې یعنی دا خبره معلومه کړل چې تنخواه کې شي ده ویلیو نشته نو د اس بلانک په واسطه باندې مونږ کولای شو یو خانه معلومه کړو چې آیا خالی ده او که څه شي ستاکي خوښ سمون مې دا نو څو څه په دې تنخواه نه ورکړي دغه پوری ورنه راځي دلته ډایرکټ په کې سنټر سیلری فارموله کې بیا موي اس ټیکسټ مثلا کله کله د دې یو نفر مثلا ویل کله چې عمر دا یو غلطی شو کنه شولا که څنګه تاسو معلومه است کله ته څو ټیکس داخل کې تنخواه په جواب نمبر او زمات میسج راکې مساوي اف کچیرته کا خلاص اس ټیکسټ کچیرته دا مثلا ټیکسټ وي یعنی حروف یا کاما نو به د څه شي میسج درکې مطلب انټر نمبر ویل ته باید نمبر داخل کې کاما کچیرته دا نه مطلب ټیکس نه وي نو به سیلری او جمع کې چاته کمیشن تا صحیح دا کاوس بند کې به انټر اوس وګورئ ته عمر څو پوری ډایرکټ ماته چا ولیکي انټر نمبر ویل باید دلته نمبر انټر کې کله نمبر ولیکي خپل جمع کې او که څو ټیکس ولیکي لکه جان دا تاسو انټر نمبر ولیکي باید نمبر ولیکي دا اوس چا معلومه کړل چې دلته نماغه د ټیکس کې لکه دا د اس ټیکس په واسطه باید معلوم شي ان دا یو خانه کې ویډیو معلومه شي آیا ټیکس دی او که نمبر دی صحیح ده دا یا یو نیم تاسو لیکلی دی کله چې دلته نوم په جې باندې څوک نمبر ولیکي تاسو وایي چې چېرته نوم په جې څوک نمبر ولیکي باید د هغه تنخواه جمع نه شي صحیح ده زه لیکم چې مساوي از نمبر اف کچېرته از نمبر کوم نمبر وي مثلا کچېرته دغه
نمبر وي نو بیا دې څه وشي کاما ماته میسج راکړه دلته راته ولیکه چې مثلا انټر نیم ویت ټیکسټ ته باید نوم څه سره داخل کړې ټیکسټ سره کاما کې چې دا نه وي نو بیا دې څه وشي سیلري جمع کوي چا سره کمیشن سره اوس ګوره چیرې کړي انټر نیم ویت ټیکسټ ځکه دلته دا نوم څه کې داخل شوی دی نمبر وکړه که چېرته مثلا دلته راشم ورته ولیکم چې عمر دا ګوره ډایرکټ جمع کړله ځکه اوس حروف شول که نمبر ورکړم دا وګوره ما ته وایي چې انټر ټیکسټ ویلي بار یو باندې اپلای کېږي دا لاندې اپلای کوي وګوره کنټرول ډي ودې لیدو اوس بیا ته مثلا تنخواه ته ولیکه دا مو ولیکه دلته نوم مثلا په هغه باندې لیکلی وي په نمبر باندې دا وګوره ډایرکټ ورته که عمر ورکړې جمع وي چې دلته مثلا عمر ورکړه دا وګوره صحیح ده اس A1 جبتو تاکه مثلا تاسو وایئ چې دا تنخواه تاکه وي د چا دې نه جمع کېږي کولای شئ ورته ولیکئ چې مساوي اس اډ که چېرته تاکه وي چی تاک وي دا مثلا نو بیا دې څه وشي اف سره ورکړئ اف که چېرته اس اډ که چېرته تاک وي دا مثلا کاما نو بیا دې څه راته ولیکئ کاما ډبل کوټیشن دلته راته ولیکئ مثلا انټر A1 ویلیو کاما که چېرته داسې ونه وي نو بیا دې څه وشي بیا د سیلري جمع کې د چا سره کمیشن سره اوس بند کړه بیا انټر کړئ دا وګوره څو روپۍ دی 300 ځکه دا جبته ده که چېرته دلته تا که ولیکه مثلا دا وګوره انټر A1 ویلیو ته باید جبته ویلیو داخل کړې یا مثلا ته وایې تا که دې نه منې صرف دا د 8 په ځای باندې چی ورته ولیکئ اس A1 انټر یې که اوس جبته نه منې وګوره که تا که ولیکي بیا یې منې صحیح ده اس ایرر بیا ما غلطیانې درته ښیي څه شی پاتې شو دا اوس مې څه وویل دا اس A1 او اس اډ مې دې نه مخکې وویلو اس اډ تاک او اس A1 جوکت بل کوم پاتې شو اس ایرر ومویلو میډیم میانه ته ویل کېږي تاسو مثلا څو عددونه لیکلي وي داسې لکه فرض مثال زه دلته عددونه مسلسل لیکم اوس غواړم چې دغه منځنی عدد یا میانه پیدا کړم لیکن چې مساوي MEDIN میډیم خلاص ټول انتخاب کړئ بیا قوس بند انټر یې کړئ 4.څو ده دې لپاره اول شرط دا ده چې عددونه باید منظم وي صحیح ده کله چې عددونه منظم وي بیا منځنی عدد که چېرته جبت د عددونه بیا دا دوه سره جمع کوي په دوو باندې تقسیموي دا یې منځ عددونه مثلا 4 5 دي که نه دی دا به سره جمع کړي په دوو به تقسیم کړي څو به راشي 4.5 نه راځي صحیح ده او که چېرته مثلا داسې وي چې فرض مثال تاسو دلته ورته لیکلي وي چې 1 2 3 مثلا تر دې ځایه پورې زه نه عددونه ولیکم نه مې ولیکل بیا منځنی عدد راخلي مساوي MEDIN میډیم قوس خلاص دا ټول انتخاب کړئ بیا قوس بند کې انټر کړئ منځنی عدد څو ده مشکل خو نشته کې موډ ده مثلا په دې ځای کې تاسو عددونه لیکئ موډ چې د فریکونسي ته ویل کېږي څه ډول کېږي فریکونسي ولیکئ چې مساوي MOD قوس خلاص ودرېدو ټول به انتخاب کړئ بیا قوس بند کړئ انټر یې کړئ څو ده 4 دا دا معنی چې په دغه قطعه کې له عددونو کې تر ټولو نه زیاته فریکونسي یا زیات تکرار شوی ده او کوم یو عدد ده 4 یو دا موډ ده دا د ریمایندر ده مثلا تاسو وایئ چې MOD قوس خلاص نمبر ورکړئ کله چې زه نه دېرش تقسیم کړم په څو باندې په دریو باندې څو باقي مانده پاتې کېږي صفر لږ سپرا پر ورسېږي صحیح ده 14 تقریبا ورسېږي که څنګه بیا ګورئ مساوي کله چې مثلا زه ورته وایم چې MOD قوس خلاص څو تقسیموم 19 په څو باندې تقسیموم په دریو باندې څو باقي مانده پاتې شي 2 صحیح ده او ریپیټ چې دا تکرارولو ته ویل کېږي مثلا تاسو دلته لیکئ چې مساوي REPT ریپیټ قوس خلاص جان ورته ولیکئ زه جان هم تکراروم څومره یې تکراروي څو ځلې لیکل غواړې ځان چې 10 ځلې انټر یې کړه دا ولې جان هم څو ځلې ولیکل شو 10 ځلې هایپرلینک بیا د یو فایل مثلا زه ورته لیکم چې هایپرلینک یو فایل خلاصولی شم قوس خلاص د کوم ځای سره لینک ورکوي ځان چې D ډبل ډاټ سلاش مثلا د جاوید په نوم یا D ډبل ډاټ بس خالي ډېر ځای خلاصوم کاما دلته د نوم چا وي دلته مثلا زه وایم دلته د نوم یې کلیک ټو اوپن دا د ماته دلته نوم ښکاره کوي اوس وګوره کلیک ټو اوپن دلته ده بس کله کلیک په کومه ته ډایرکټ چا به خلاص راته D ځکه هلته مې ورته لیکلي چې D ډبل ډاټ ده پوه خبره باندې نه هایپرلینک D ډبل ډاټ سلاش دا معنی چې D خلاص کا دلته نوم څه درته ولیکم کلیک ټو اوپن دا راته ولیکه انټر یې کړه وګوره بس کله کلیک وکړې ډایرکټ ورته خلاص کړه سکویر روټ خو مې اول درته ووایه
روټ مې درته وایي دې عادت تاسو څه وړ روټ باسي دي پاور په واسطه مې درته ووایي چې اول به یې توان تړوئ بیا به یې دا کته مثلا تاسو یو عادت درېیم جذر باسي لکه پاور کوسلاس د زرو مثلا درېیم جذر څو ده صحیح ده کامه ورکوئ داسې بیا یو تقسیموئ په هماغه جذر باندې درې دا ګور لس دی زرو درېیم جذر څو ده لس ده ها څه وایې دوه درې دانې پاتې خو بیا بله ورځ وایي دې باندې ډېر شو